بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. تاسو په خدمت کې حاضر یم. د جهادي خبرونو ترڅنګ نړیوال یعنی سیمه ایز تفسیری دي او هغه د تاسو د پښتنو په ترڅ کې دي. پښتنو ته به ځواب ورکوم او په دې موضوعاتو باندې به بحث کوو. لومړی خبر 21 د اپریل یعنی پرون مازیګر ټانک ولایت د خاص ټانک په ولسوالۍ کې د شادیخیلو په سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسټه باندې د دراسکوف او نارنجکو د برید په نتیجه کې امنیتي کمرې ویجاړې کړې او ځاني او مالی تلفات فوز ته اړولې دي. همدارنګه په 21 د اپریل پرون ماښام 6 بجې شمالي وزیرستان ګړیوم ولسوالۍ ډاکې هندي ژور سیمه کې پوځ کمین ووهه. په د ځوابي کاروایی کې یو عسکر ووژل شو او 3 نورې زخمیان او ټپیان شول. همدارنګه په 22 د اپریل بنو ولایت غوري والا ولسوالۍ د ریپل پوستې باندې د دراسکوف په حمله په نتیجه کې یو امنیتي کمره ویجاړه کړل شو. همدارنګه په 22 د اپریل نن سهار خیبر ولایت د باړې ولسوالۍ در هنګه سیمه کې پوځي پوستې باندې د دراسکوف په حمله کې یو عسکر ووژل شو. پوځ په ځوابي دغه کې په ملکی خلکو باندې مرمۍ ورولې چې په نتیجه کې 2 ښځې شدیداً زخمی شوې. همدارنګه په 22 د اپریل نن غرمه خیبر ولایت باړې ولسوالۍ لنډ اور سیمه کې د پوځ پر بادام سر پوستې باندې دراسکوف په حمله کې یو عسکر ووژل شو. همدارنګه په 22 د اپریل نن ماسپښین خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیراز خخیل سیمه کې مجاهدینو د بالایی پوستې په باندې د پوستې شیردری په سیمه دغه باندې حمله وکړه او د دراسکوف حمله و په دې کې یو عسکر ووژل شو. همدارنګه په 22 د اپریل لکی مروت ولایت د لکی ولسوالۍ پاکستانی عساکرو د ځنګل په قطع کولو او له منځه وړلو باندې مصروف وو چې مجاهدینو پرې حمله وکړله. 2 عسکر وویشتل شول، یو ډرون د دوی رانسکور کړلی شو او بالمقابل د دوی په ملکی خلکو باندې ډزې وکړلې او د دې ډزو په نتیجه کې 15 ماشومان شدیداً زخمیان شول. همدارنګه په 22 د اپریل ملکند د منظرې بابا سیمه کې مجاهدینو په پولیس افسر ګلخان ونیوه، اسلحه ترېنه واخیستله او د مشروط دغه په توګه باندې خوشی ک چې دغه جرم چې دی دا به دوباره نه کوي او خپل دندې ته به نه ورګرځي. همدارنګه په 22 د اپریل پرون د 22 د اپریل دا راپور دی، یعنی په 21 د اپریل پرون سهار خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا شلوبر ډونګه سیمه کې پر تندي سر پوستې باندې د راسکوف په برید کې امنیتي کمره ویجاړه شوله او د دې نور امنیتي وسایل هم د کاره وویستل شول. دا و د جهادي سپونه د جهادي خبرونو دا کې. اوس راځم د ستاسو پښتنې ته. په نامه د غوث الدین خادم ورور یو پښتنه کړې ده چې خادم نورزي باندې هم په حساب یادېږي، مشهور دی خو اصلي نوم یې غوث الدین خادم دی. د دې پښتنه دا ده چې فعلي حکومت د خپلو صفوفو نه 80 تر 90 زره کسان چې د دې په حساب خپل کسان دي شړي. د حکومت لپاره لازمه ده چې خپل د کلونو ملګري چې زحمت او خواري او مبارزه ورسره کړې ده وساتي، او اوس چې دا د راحت وخت شو نو د خپل ملګري خپل د صفون نه شړي. دوهم دا دی چې مخالفین تیار ناست دي او له دې خلکو سره به سربازګیري وکړي او اوسني نظام لپاره به چالنج او ډیر مشکلات به جوړ کړي. دا 2 بخشه لري د پښتنه. زه به د مختلفو نقاطونه کوشش وکم چې جواب ورکم چې د قناعت وړ وګرځي. د حقوقي لحاظ نه که د حکومت د تشکیل او ساختار چې دی په دې باندې د یونان د وخت نه په دې باندې دغه ځکه دا د حکومت سازي دولت او د نوعیتونه د نظام د یونان فلسفه په دې باندې
کتابونه لیکلي دي لکه د سیاست کتاب، د جمهوریت کتاب چې د ارسطو د افلاطون د دې دواړو کتابونه دي او په دې باندې دوی بحث کړی دی. هلته بر علاوه د نظام په نوعیت باندې په تشکیل د ادارې د حکومت باندې چې بحث شوی دی، ویلي چې یو حکومت چې څومره یعنې لوی امپراتوري موسي د 100,000 نه زیات خلک خپل په بدن کې د کار لپاره نشي جذبولی. یعنې دغه مشینري چې د نظام د چلولو یي د 100,000 نه زیات، ځکه یو که ته یو حکومت ښه حکومت غواړې وچلې نو 100,000 کسانو ته ضرورت لري چې څومره لوی نظام یې لکه اوس فعلا د امریکې چې دی. او بل دا دی چې دا اردو په دې کې حساب نه ده، یعنی اردو او دغه پولیس او استخبارات دي کې نه دي، اداري کسان چې د ادارې وزارت داخله شو، خارجه شو، مالیه شو، مخابرات شو، دا وزارتونه ټول کې. اما تاسو پوهیږئ چې فعلا د افغانستان په اداراتو کې څومره کسان کار کوي؟ 1,100,000 11,00,000 کسان اوس کار کوي. در حال چې افغانستان دومره لوی مملکت نه دی، ادارې دومره نه لري، پیسه دومره نه لري، او په دې کې دومره کسان، دا موږ تاسو خپل د امیر خان متقي د خولې واورېدل چې هغې ویل چې همدا اوس دومره کسان دلته کار کوي او هغې کې دومره تعداد چې دی ښځینه دي، یعنې هلته په حدود 40,000 نه تر 50,000 پورې داسې وښودل چې په دې څه د پاسه 1,000,000 کې دا چې دي دا ښځینه دي او دا په نظام کې کار کوي. نو دا خو یو نظام چې په خپل عاید نه لري، سیستم د ادارې جوړ نه دی، په هغه باندې 1,000,000 انسانانو ته معاش ورکول، کار کول، دا یو بوج دی. دا داسې یو مثال لري که تاسو یو دوکان لرئ، د چې زه مثال ورکړم تاسو به دا ډېر واضح شي. تاسو یو دوکان لرئ، یو دوکان دی وړکۍ اټۍ ده، وړکۍ دوکان دی چې هغه د ورځې 100-1.5 روپو نه زیاتې نه ګټي. که ته هلته 2 تنه کار وکړي، آیا دا به ته هغه خلکو ته به معاش ورکړي که خپل دوکان به مخکې وړي؟ فلهذا ته ضرورت نه لري مامور ته، ځکه یو نفر کافي دی چې دا 1.5 وګټي چې خپل کور ته یې ویسي. اما که یو لویه مغازه جوړه کړي او د هغې عاید د ورځې فرضاً 10-15,000 نو هلته 2-3 کس ته ضرورت دی، ځکه یو نفر هغه مغازه مخکې نشي وړلی. که بیا همدا په سټور باندې بدل شي او دغه ډیپارټمنټل سټور باندې چې هغه څو طبقه‌یي لوی دی، نو هلته بیا 100 کسو ته ضرورت دی چې هغه مغازه مخکې ویسي، ځکه 100 تنه هغه مغازه ده کېږي، مختلف شعبې لري، دا لري، یو نفر یې نشي کولی. نو دا په اساس د همغه ضرورت دی او مملکت باندې کېږي، بوج پرې رانشي. راځم دې ته چې تاسو ویلئ چې دوی خپل ملګري ایستي دي. اسلامي امارت خپل ملګري نه دي ایستي. د اسلامي امارت د راتګ نه بعد د دوی په صفونو کې ډېر خلک ننوتل او ځانونو ته اسناد جوړ کړل او په نامه د مجاهد او چې جهاد دور کې دوی سره. موږ تاسو ته معلومه ده د اسلامي امارت په 40 ولایاتو کې د مجاهدینو تعداد چې د 50,000 نه چې دا ډېر زیات چې د ولایت په سره 3,000 ونیسي، نو د 90,000 نه زیاتېږي. نو نظام کې خو همدا اوس 1,000,000 کسان کار کوي. بل دا دی چې اردو کې که 90,000 د مجاهدینو دا ونیسي نو 4,500,000 خو نور راغلي دي. دوی لګیا دي هغه افراد چې په نامه د مجاهد ننوتي دي، دوی هغه تصفیه کوي. بل دا دی چې موږ په خپل په برنامو کې دوی ته بار بار ویلي دي چې تاسو باید دا نظام داسې کوئ چې تاسو خپل افرادو ته دا نظام داسې نه کوي چې جهاد یې کړی دی نو راځه ورته هره چوکه په کار پوهېږي که نه پوهېږي هغه وظیفه ورته ورکړي. دا خو موږ هم د دې اختلاف کړی دی چې تاسو دا چې تاسو د جهادي ملګری دی او تاسو د جدي لپاره چې ما سره جهاد کړی ته ورته هر څه ور وسپارئ، دا صحیح کار نه دی. ځکه یو نفر به په مخابراتو نه پوهېږي، وزارت یې باندې نه پوهېږي، چون دی جهاد کړی ته به هغه ورته سپارئ. نو دا غلط موقف دی چې دا چون جهاد یې کړی خپل ملګري مه وباسئ. نه، موږ ورته ویلي خپل ملګري ونازوئ، پیسه م ورته ورکوئ، د هغې قدر وکړئ، عزت وکړئ چې تاسو سره یې جهاد کړی، خو د هغه ته هغه دنده مه ورکوئ چې هغه د هغې په صلاحیت او په مسلک کې نه وي. دغه توپیر باید تاسو وکئ. ځکه دا نشي کولی دا ما سره جهاد یې کړی خو یو ځلې مجاهدینو دا کار وکړ، جهاد یې کړی او مجاهدینو راغلل، افغانستان کوم خواته لاړه؟ کورني جنګ خواته لاړه، خو تباه کېږي افغانستان بیا یو ځلې. ځکه دا خو تربیه شوي نه دي، دی خو جهاد کړی، اسلحه یې اخیستې، جنګېدلي، په اداري کار باندې خو نه پوهېږي که نه. نو د ده لپاره دا تصفیه لازمي ده چې دا صفونه باید پاک شي. مګر دې معنا دا نه ده چې دوی به شړل کېږي، نه، دوی به بیرته په نورو قطعاتو ځایونو کې به ځای په ځای کېږي، د دوی ته مناظ ورکول کېږي، دوی ته به پیسه ورکول کېږي او دا به د دوی سره وي. او که د دوی تاسو وایئ چې که ویستل شي نور مخالفین ترې ګټه اخلي، ښکاره خبره ده چې بیکاري او دولت کې کار نه وي او معاش ورته نه وي، بل نفر چې ورته پیسې ورکوي هغه خواته ځي. خو د هغې جلوګیرۍ لپاره د دولت کې چوکاټ او تشکیل د دولت وړوکی هلته ټول کسان نه ځایږي.
اما دا معنا نه ده چې کار ورته نه فابریکې چې فعال شي هلته به دوی کار کوي په سرکسازیګانو کې به کار کوي بندونو کې به کار کوي مملکتونه په دې رقم سره دغه کېږي وسې کېږي لویږي او کارونه کوي نو د دې لپاره ستاسو دا نظر چې دی دا درست نه دی او دا تاسو اشتباها دا خبره کړې ده چې خپل ملګري چې دي دا خو زحمت ایسته په زی به ایسته خو د زحمت دپاره خو زحمت د وطن د ناراحتۍ د ایستلو نه د اشغال نه دپاره کړی نه چې بیرته زحمت خواته متوجه کړي دویمه پوښتنه دا ده چې په نامه د رامین V7H دا څوک چې دی د دا پوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا کوم یو فعلي جغرافیه چې ده آیا دا صحیح جغرافیه ده او آیا د پنجاب په ایالت مخکې نه ده راغلې او د خیبر پښتونخوا ځینې سیمې په ځان کې نه دي شاملې کړي دا کوم نقشه چې فعلا دا درسته ده خو بعضې سیمې داسې دي لکه مانسیره چې ده دا د پښتنو په سیمه کې راځي خو په خپله پښتانه تر اټکه پورې دا دغه کوي که چېرته بیا پاکستان بالکل ختمیږي نو د تر مانسیرې او د بټابا تر هغه څار دا ټوله ساحه چې ده مانسیره دا په دې کې راځي اوس فعلا یو حصه د بلوچستان چې ده چې دیرې غازي خان شي دا د تونسي شریف چارور موږ وایو چې پنجاب جنوبي دا اصلا د بلوچستان خاوره ده سرایکي خلک دي د بلوچستان خلک دي دا په پنجاب کې اضافه شوې ده نو دا ممکنه ده چې دا بیرته دوی دغه کې اخواته لاړ شي او دا شي مګر د پښتنو خواته پنجابیان نه دي راغلي د اټک مسله د اټکه پورې هغې هلته ولاړ دي او دغه جغرافیه فعلا چې ده دا په همدغه منوال ده که دی نیول کېږي نو دا څه که چېرته پاکستان مطلق د منځه ځي بیا نو دیرې غازي خان او مانسیره او دغه میاوالي چې تاسو کوم خبره کړې ده میاوالي د پښتنو سیمه نه ده هلته پښتانه تلي ژوند یې کړی دی خو هغه د پنجاب خاوره ده مګر پښتانه پکې شته دی مګر د هغې معنا دا نه ده چې هغه ته راواړی د خیبر پښتونخوا سره شریکه کړي او آخري پوښتنه دا ده چې پاکستان به څومره وخت کې د منځه لاړ شي آیا دا موضوع به ډېر طول ونه باسي او تاسو خپل که د دې باندې تجزیه وکئ او بل دا یې ویلي دي چې خپل په برنامې په آخر کې ووایئ چې څومره برنامې د ورځې کړي چې موږ بیا هغه هم وګورو نو د پاکستان په هکله چې تاسو ویلي دا به ډېر اوږد وخت ونیسي چې تر څو دا تجزیه شي ورونه دې خپل وخت په تکمیل کړی دی 40-50 کالو نه یې د تجزیې لپاره ورو کار شوی دی نن هغه دی تاسو ګورئ جبهات یې ورته فعال کړي دي راکټونه ورته ورکوي جنګ پکې روان دی عسکر یې وژل کېږي قدرت یې په ورځ په ورځ کمیږي نو فلهذا اوس وخت نږدې دی اوس ډېر وخت نه دی خو دا چې تاسو څوک وایي چې 6 میاشتې دا نشي څوک تاسو ته ویلی یو کال نشي ویلی چې څومره وخت نور نیسي زمونږ په نظر د 2015 نه تر 2015 پاکستان باید ختم شوی اما د پاکستان د ژورنالیست حامد میر په خبره هغه وایي چې 2013 کې شاید پاکستان نه نو د هغې په نظر باندې 15 کاله نور دي زما په نظر باندې که د جهاد شدت واخلي نهایت 1 کال یا 2 کاله نور کې پاکستان په ګونډو کېږي او د منځه ځي او د برنامو په هکله دومره تاسو هم چې نن ما د خپل د دې برنامو سره چې یو د ټیک ټاک برنامه ده یو مې د یوټیوب برنامه ده یوټیوب برنامه مې فارسی کې ده ټیک ټاک برنامه مې ده چې تاسو اوس اورئ دا پښتو کې ده او 2 برنامې مې نورې یو په طلوع کې د تودې خبرې هغې کې مې کړي دي د فرید الله محمدي سره په سیاسي بحث باندې او بله مرکه مې په جرمني کې وه د دولیچې سره د پخلاینې په پروګرام کې او هلته زومه او شنکۍ کډوخیل وه او د پاکستان په موضوع او د افغانستان په موضوع مې بحث کړی د دولیچې دغه چې دی هغه تاسو په فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب او په دې ټولو کې لیدلی شئ نو همدارنګې تاسو د تودې خبرې چې دي د طلوع چینل نه کتلی شئ یعنې نن مجموع کې زما 4 برنامې وي او تاسو دغه 4 برنامې په ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک او په دې ټول ځایونو کې لیدلی شئ هیله ده چې برنامه وګورئ خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ